دلته راځم فرام ته ډیټا ته په ډیټا کې راځم ډیټا ویلیډیشن ته لیست په لیست کې لکه ورکوم مثلا افغانۍ کاما آر اس کاما ډالر صحیح ده مثلا په دې تاریخ باندې مثلا 100 روپۍ دی دومره ګوره په پرام کې که چېرته مثلا افغانۍ انتخاب کو او دلته کلداري انتخاب کو دا معنی 10 روپۍ افغانۍ د چاته یې اړوو کلدارو ته صحیح ده که چېرته مثلا دلته کلدار انتخاب کو په دې ځای کې چې انتخاب کو افغانۍ دا معنی دا کلداري د چاته یې اړوو افغانیو ته بیا که چېرته مثلا موږ دلته ډالر انتخاب کو په دې ځای کې افغانۍ دا معنی دا ډالر د چاته یې اړوو افغانۍ ته داسې ریټ ته به راشي پر مثال د افغانۍ بیا کوم چې آر اس کلدار او بل څه ده ډالر ده صحیح ده دا مې ټول انتخاب کړل دې ځای نه راځم وګوره یو ته مثلا افغانۍ ته نوم ورکوم دې ته نوم ورکوم ای اف اف صحیح ده آر اس ته نوم ورکوم پر مثال آر اس 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 درې ځلې مې ورکړ ځکه بل مې ورکړی پر डी ओ ओ درې ځلې صحیح ده دې فرام کې سیده دې ته یو نوم ورکوم مثلا اف آر ام نوم ورکوم او ټو ته کوم نوم ورکوم ټي او نوم ورکوم صحیح ده موږ تاسو یو اپریټر ویلو د اینډ په نوم باندې چې په نوم باندې اینډ او ویلو چې په اینډ کې دواړه شرطونه صحیح بیا کار کوي که دواړه نه صحیح بیا کار نه کوي ګوره زه لیکم چې مساوي اف که چېرته قوس خلاص اینډ او قوس خلاص اینډ بس یو لاجیک ته مثلا تاسو لاجیک 1 لاجیک 2 تر اخره پورې یعنې اول شرط دویم دریم داسې ورکوه زه تاسو اف که چېرته اینډ او که چېرته د اف آر ام خانه اف آر ام خو موږ ته معلومه ده چې کومه خانه ده دا خانه ده که دا مساوي سي ډبل کوټیشن د افغانۍ سره او کاما ټي او خانه مساوي سي ډبل کوټیشن د کلداري سره دا څه معنی دا معنی چې که چېرته مې په پرام کې افغانۍ انتخاب کړله او ټو کې مې څه انتخاب کړلو آر اس یا کلداره هدف باندې پوه شوئ نو د دې نه هدف دغه ده چې افغانۍ زه چا ته اړوم کلداره ته اړوم که څنګه دا د اینډ قوس مې بند کړلو کاما نه بیا دې څه وسي کله چې افغانۍ کلداره ته اړوو نو خو افغانۍ جګه د کلداره ټیټه ده نو بیا څه وکړه کاما اماونټ دا اماونټ نه ده دا پیسې دا در واخله ضرب یې که په څه کې ای اف کې په دې قیامت کې ضرب کړه دې یو کې هدف باندې ورسېدی بیا کاما اف که چېرته قوس خلاص اینډ او که چېرته مثلا اف آر ام خانه مساوي سره ډبل کوټیشن آر اس کاما او د ټو خانه مساوي سره ډبل کوټیشن د څه سره ای اف سره د دې نه اوس هدف دا شو چې موږ کلداره چا ته اړوو افغانۍ ته ځکه پرام خانه کې کلدار انتخاب کو او ټو خانه کې نه چشته سره افغانۍ انتخاب کو دا خدامه کلدار چا ته وړي افغانۍ ته کله کلدار افغانۍ ته او کلدار ټیټه ده افغانۍ څنګه ده جګه ده نو بیا دې څه وسي کاما دا اماونټ څه ده دا تقسیم څه شي باندې آر اس باندې نه په دې قیمت باندې تقسیم څه دلته صحیح ده آر اس اس باندې درې ځله اس ځکه دې خانه آر اس اس صحیح ده بیا کاما اف که چېرته قوس خلاص اینډ او که چېرته مثلا د اف آر ام خانه مساوي سي ډبل کوټیشن د څه سره د ډالر سره مثلا په دې خانه کې ما ډالر انتخاب کړو دلته هدف باندې ورسېدی صحیح ده او کاما بل کومه خانه ده د ټو خانه مساوي سي ډبل کوټیشن د ای اف سره د دې نه هدف څه ده دا د معنی ډالر چا ته اړوو افغانۍ ته اړوه ځکه په پرام کې چې ډالر وي او ټو کې افغانۍ خو دا معنی ډالر افغانۍ ته وړي ډالر چې افغانۍ ډالر نو بیا کاما د اماونټ در واخله دغه اماونټ ته وینې دا خانه صحیح ده دا د تقسیم څه شي باندې डी ओ ओ باندې ډالر په هغه باندې قیمت باندې وینئ صحیح ده بیا کاما اف که چېرته قوس خلاص اینډ او که چېرته مثلا د اف آر ام خانه مساوي سي مساوي ډبل کوټیشن په ای اف سره یعنې که مې هلته افغانۍ انتخاب کړله په پرام کې او په ټو کې مثلا چې انتخاب کړم ټو مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره ډالر سره دا معنی چې افغانۍ موږ چا ته اړوو ډالر ته افغانۍ لوړه ده که ډالر لوړ ده که نه دا باید ضرب شي ځکه ډالر چې افغانۍ ته وړي ډالر جګ د افغانۍ ټیټه ده دا باید څنګه شي ضرب شي خیر دا بیا وروسته برابر صحیح ده بیا دې لره کاما نه په دې وخت کې لیک شوی سي اماونټ در واخله تقسیم یې که په څه شي باندې
افغاني چا تړو ډالر ته اړوه دې باندې تقسیم کړه خلاصه بیا که اوس بند کړي همدغه ستاسو نور مړولی شي صحیح ده بیا کامه اف که چېرته که اوس خلاص که چېرته مثلا تشاوي سي د اف ار ام یا د فرام خانه مساوي سي ډبل کوټیشن د ار اس سره یعنې کلدارې سره مساوي سي صحیح ده او کامه بله کومه خانه ده ټي او یعنې د ټو خانه مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره ډالر سره دا معنی د ډالر چا تړو کلداره ته اوس کلداره جګه د ډالر جګ ده نو اما کامه څه دی وسي اماونټ در واخله تقسیم یې کړه په څه شي باندې په ډالر باندې ډي او باندې ډالر باندې صحیح ده یا ار اس باندې ار اس اس قیمت به ورکړم خلاص بیا قوسونه ټول بندونه قوسونه مو خلاص کړي دي صحیح ده دې ځای کې تاسو ته څو غلطیانې در وښیم اوله غلطي همدا کړې چې د افغاني مساوي سي او کامل ته ورکړي چې ټو مساوي سي د دې سره صحیح ده پوه شئ سمه مې بله غلطي همدا کړې چې افغاني ډالر ته اړوله که څنګه دا خو هم تقسیم کړې صحیح ده بل ځای کې مو چېرته غلطي کړې وه دا ډالر مو چې افغاني ته اړولو په دې ځای کې باید څه شی ضرب سي Too many arguments. خیر کامه د اماونټ در واخله صحیح ده تقسیم یې پر څه شي باندې دې او باندې صحیح ده در cos de d equal cos de d equal cos نه صحیح غلطي مو کړې ده دې ځای کې بل شی غلط راځي دلته مې اینډ نه ده لګولی دا وګوره بس مثلا دلته د افغانۍ قیمت ته 1.3 ده تر د کلدارو قیمت مثلا 1.8 د ډالر قیمت څو ده مثلا 50 اوس وګوره مثلا زه وایم چې ما سره څو ډالر دی $1000 دی څه شي ته اړوم افغانۍ ته دا ګوره کله افغانۍ انتخاب کوم $1000 نه څو افغانۍ جوړېږي 50,000 که مثلا ما سره 1000 کلدارې وي غواړم چې چا ته یې واړوم افغانۍ ته یې واړوم څو افغانۍ ته نه جوړېږي دومره او که مثلا ما سره 1000 افغانۍ وي غواړم چې کلداره ته یې واړوم دلته ار اس ورته انتخاب کړه څو کلدارې ته نه جوړېږي 1300 قیمت یې څو ده 1300 یا مثلا ما سره څو هغه دی $1000 دی را سره چا ته یې اړوم په مثال افغانۍ ته یې اړوم دا وګوره یا مثلا دلته ورته انتخاب چې ما سره 1000 کلدارې دی 1 لک فرض کوم 1 لک کلدارې دی را سره $100 ته نه جوړېږي دا وګوره دلته ډالرو قیمت خو زیات ده ځکه 1 د کلدارو باندې دا وګوره $100 ته نه جوړېږي صحیح ده 10,000 ده ما اوس 1 لک کې دا 1 لک بیا صحیح راځي $990 ته نه جوړېږي لکه یو د ډالره که دا په سل سي مثلا دا وګوره $1 لک نه څو هغه جوړېږي 1 لک کلدار نه $100 جوړېږي $1000 وینې یا مثلا ما سره 1 لک افغانۍ دی $100 ته نه جوړېږي دلته ډالرو قیمت ټکم کې څو ده $50 ته نه جوړېږي 150 1 لک افغانۍ نه 150 ډالر جوړېږي څه وایي صحیح که غلط ده ولا سلوک اندستری نه جوړېږي تاسو حساب ورته وکړئ دا مو بله طریقه مثلا تاسو to give salary
with related classes. کورس کله ستاسو یو کورس استادي کوي هلته فیصدي معلومه وي مثلا که چېرته لیول 1 تدریس کوي یا لیول 2 یا لیول 3 یا لیول 4 دې کار یې تدریس کوي تاسو 100% درکوي 100% صحیح ده که چېرته مثلا یو بل کتاب انټنسیو تاسو تشریح کوئ هغه کوئ تدریس کوئ دې کې مثلا بیا 100% درکوي ډېر که مثلا ایډوانس 1 وي یا ایډوانس 2 وي یا ایډوانس 3 وي مثلا نه دې کې بیا 100% درکوي 40% صحیح ده دې کې ګوره یا استعمالي ځینې لیول 1 یا لیول 2 یا لیول 3 یا لیول 4 صحیح ده دې لپاره موږ تاسو یو بله فنکشن ویلې د آر په نوم باندې یاد مو ده نو تاسو په آر کې که یو شرط صحیح وي کار کوي ګوره هغه پاس نه ده دې کې مثلا دلته که افغانۍ انتخاب کړم او په دې ځای کې م افغانۍ انتخاب کړم اوس یو شرط صحیح دی د افغانۍ خو دا شرط غلط ده یعنې جواب نه راکوي صحیح ده لکه په کوډینګ ما درته ویلي وي چې دواړه باید صحیح وي که دلته افغانۍ او دلته کلداره بیا یو دواړه شرطونه صحیح شو هم دا صحیح شو او هم دا صحیح شو نو دلته جواب راکړو خو آر چې د ټولو کې که یو شرط صحیح شي بیا مشکل نه جوړوي مثلا تاسو دلته لیکئ سیریل نمبر دې تاریخ باندې ټیچر نیم کوم استاد مثلا کلاس کوم درس کوم هغه کلاس ورته تخوي مثلا لیول 1 یا لیول 2 یا کوم سی وي صحیح ده انکم دا معنا د دونه موږ ته 100 روپۍ جوړېږي 100% ورکوو ټوټل باید څومره روپۍ ورکوو او دې نه وروسته پیډ 100 روپۍ مو ورته رسولي دي او 100 بیلانس پاتې ده مثلا دلته زه لیکم 1 کله مې سیو ولیکلو کنټرول نیسم داسې وګورئ بیا راځم تاریخ ورکوم نوم ورکوم پر مثال عمر د ما سره کلاس کوم کلاس تدریس کوي لیول 1 لیول 2 مثلا د دوی کلاس نه ماته 100 روپۍ راځي اداره ته 50,000 نو دلته فیصدي باید خپله ډایرکټ واخلي صحیح ده ګوره لیکو چې مساوي اف که چېرته کوو خلاص آر څه مطلب یا که چېرته دې لاندې خانې دا مساوي سوی ریپیټیشن د چا سره لیول 1 سره صحیح ده یا کاما ان دا لاجیکل 1 سو لاجیکل 2 اس ورته یا دا خانه مساوي سي ډبل روټیشن د 2 سره لیول 2 سره صحیح ده یا کاما ورکه مثلا یا تر دې لاندې خانه دا مساوي سي ډبل روټیشن د چا سره لیول 3 سره یا کاما مثلا تر دې لاندې خانه دا ټول مساوي سي ډبل روټیشن د چا سره لیول 4 سره صحیح ده یعنی په دې کې اوس په دغه ټولو کې یو شرط صحیح سم جواب ماته تر راکوي یعنی که لیول 1 سي یا لیول 2 سي یا لیول 3 سي یا 6 سي لیول 4 سي هدا باندې پوه شوي نو کاما بیا څه شوي سي په دې ځای کې مثلا 60% راځي 100% شل بیا کاما اف که چېرته ایټنسي خو یو کتاب ده که څنګه ځکه آر ته ضرورت نشته آر په هغه وخت استعمالوي چې کله یو نه زیات هغه وي ایټنسي یو کتاب ده دلته راځو اف که چېرته مثلا تر کلاس لاندې خانه وینه دا کلاس ده تر دې لاندې خانه مساوي سوی د روټیشن د چا سره انټنسیو سره صحیح ده بیا کاما په دې کې 100% راشي بیا کاما اف که چېرته که اوس خلاص دغسې د ایډوانس 1 دا خو بیا زیات مثلا ایډوانس 1 دا 2 دا 3 ده نو ځکه بیا دلته آر استعمالوو اف که چېرته آر که اوس خلاص که چېرته مثلا تر دې کلاس لاندې خانې شپ ونیسي دا ټول انتخاب کوي تر دې لاندې خانې مساوي سوی ډبل روټیشن د چا سره ایډوانس 1 کاما یا خو تر کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل روټیشن د چا سره ایډوانس 2 سره صحیح ده بیا کاما یا خو تر کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل روټیشن د چا سره ایډوانس 3 سره که اوس بند کړي کاما نو 100% د راشي څومره ایف مو خلاص کړي هماغه اندازه قوسونه بند کړي انټر یې کوي دا 100% راغله دا اف شرط کنه استاد او دا اورس دا د ټولو شرطونو یو څه فرق کوي ها دا اورس او په څو شرطونو کې یو شرط انتخابوي مثلا لیول 1 یا لیول 2 یا لیول 3 یا لیول 4 کله یو ځان ته طریقه مثلا چې اف کچیر دا مسایل تر لیول 1 سره بیا دا پسند ورکوه بیا ځل کان سیف کچیر دا مسایل چې لیول 2 سره دا پسند ورکوه دا خو څومره سره ورته څه وکړم اوس ګوره دلته بیا مثلا په دې تاریخ باندې احمد کچیر د تور کنسل لیول 2 شل صدر راغلا یا لیول 1 ورکما وګوره یا لیول 3 ورکما او یا 6 ورکما لیول 4 کله سي ایټنسي ورکم دا وګورم بخښه مغلط لیکلو
چې څو فیصد راغله اوس که اډوانس 1 ورکړمه څو فیصده که اډوانس 2 ورکړمه څو فیصده دی 40 او که اډوانس 3 ورکړمه دا وګورم څو فیصده راغله ښه اوس ټوټل یې چې وباسو مساوي ما درته ویلي وو انکم څومره پیسې دي جوړېږي ضرب فیصدي تقسیم 100 فیصد انټر یې دلته به 100 روپۍ ورکوم 10,000 روپۍ باید ورته ورکړم صحیح ده دې کې مثلا 100 روپۍ ورته رسولي دي 2,000 روپۍ مخکې ورته رسولي دي مساوي د ټوټل ماینس څه شی 100 روپۍ ما سره پاتې کړي دا به ټول انتخاب کې کنټرول دی دا به ټول انتخاب کې کنټرول دی دا وګورئ دې انکم مثلا موږ سره څومره دی دا انکم یې معلوموي دغه د پارچونه معلومیږي څومره شاګردان چې دوی سره وي مثلا هر استاد خپل انکم ته ترخیص مثلا ما سره دومره شاګردان دي هغه پیسې درته ولیکئ څو فیصده ورکوئ 40 دا 40 په دې کې ضرب سي فیصدو به تقسیم سي دا وګورئ ته باید 100 روپۍ ورکړم سلر به 100 روپۍ باید ورکړم دا باندې نشو کولی مشکل خو نشته کې ها یو مو ویلې دا نو کوم ډېر کم ویلې ها څه وایي حسن هم کړل ها بل څه دا انکریز سیلری ده انکریز زیاتولو ته ویل کېږي صحیح ده مثلا تاسو دلته وایئ که څوک استادان وي ټیچر هغه ته د 10% تنخواه زیاته سي که څوک مثلا انجینران وي هغه ته د 60% زیاته سي څو فیصده 60 که څوک مثلا اډمین وي هغه ته د 15% زیاته سي دا هم داسې طریقه ده ګورئ دلته لیکل سي مثلا 7 نمبر دلته لیکم سي امپلای نیم مطلب د کارکوونکي نوم یا ډیټ لیکم او تاریخ امپلای نیم د کارکوونکي نوم صحیح ده ادرس یې لیکم پوه شو څه باندې او جاب وظیفه یې لیکم سلري یې لیکم بل څه لیکم کمیشن بل ټوټل څو فیصده ورکوي نیټ انډرسکور ټوټل دا معنی فیصدي سور جمع 100 روپۍ به شي فیصدي نه وروسته مثلا 1 صحیح شو دلته کوم پر مثال په دې تاریخ باندې عمر یې نوم ده خوست وظیفه یې څه ده ټیچر وایي که کله دلته ټیچر ولیکم دلته ډایرکټ 100% راشي لس صحیح ده که انجینر ولیکم دلته 100% راشي 60 او که ولیکم چې اډمین 100% راشي 15 هماغه کیسه ده ګوره مساوي اف که چېرته دا اوس یو د آر ته ځکه ضرورت نشته که چېرته تر جاب لاندې خانې دا مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره ټیچر سره کاما هم دلته څو ولیکل سي مثلا 10% بیا کاما اف که چېرته که اوس خلاص که تر دې لاندې خانې دا مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره انجینر بیا کاما سود دلته ولیکل سي 60 بیا اف که چېرته که اوس خلاص تر جاب لاندې خانې مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره اډمین بیا کاما دلته 100% راشي 15 قوسونه ټول بند کوي انټر یې کړئ دا وګورئ اوس وګوره کله زه دلته ولیکم چې دا نفر ټیچر ده څو هغه یې ده لس کله چې ولیکم چې انجینر 100% شو کله چې ولیکم چې اډمین 100% شو 15 پوه شو دې خبره باندې ښه سیلري مثلا څومره ده دا وګوره دومره تنخواه ده دومره کمیشن ده ټوټل باندې مساوي سیلري جمع څو کمیشن دا وګوره ټول یې دومره تنخواه ده 40,000 زه وایم چې دا هغه که ورجمع شي 15% نورو دوی ته ورجمع کړه د دوی تنخواه نه نو سره کم به ورجمع کوم تاسو ووایئ مساوي ټوټل جمع یې هغه ټوټل د خپل ټوټل وي دې ته ورجمع کړه چا ورجمع کړه همدغه دوی ټوټل در واخله ضرب یې کړه په څه شي کې فیصدي کې او تقسیم یې کړه په څو باندې سل باندې انټر یې کړه دا وګوره دا مطلب څه ګوره 40,000 دې تنخواه ده که نه ده د دې نه چې 10% وباسو 15 نه 15 وګوره زه ولیکم چې مساوي 10,000 ضرب 100 15 تقسیم 100 سل دا فیصدي شو که نه شو 15,000 څو راغله سل نو 40,000 او 15,000 سل دا څو کېږي نه 10,000 سل نه کېږي صحیح ده دا وګورئ دلته مې ورته وویل چې مساوي دا خپل ټوټل چې کومې روپۍ دي دا د مثلا خپلې وي مساوي دا ټوټل پیسې نه دي دا د خپلې وي 40,000 د خپلې وي دې ته ورجمع کړه چا ورجمع کړه همدغه ټوټل یې در واخله ضرب یې کړه د چا سره فیصدي سره او تقسیم یې کړه په څو باندې سلو باندې دا وګوره مشکل خو نشته کې دلته اوس راشي که په دې ځای کې مثلا دا زه بدل کړم انجینر ته
دا ګوره 100% ور جمع کړي ګوره 40,000 او که چېرته واړومه دا ټیچر ته بیا 100% ور جمع کړي 10% او 100,000 پیسې 9,400 ځکه دغه نه 10% وباسي دومره روپۍ کې 3,400 نو 4,000 او 3,400 څو کېږي دا مې 9,400 خو نه شو حساب نه خو شوي ها بل لاندې راشي ډیکریز همدغه خبره ده په یوازې د جمع ځای باندې څه راځي منفي راځي لکه څه ډول ګورئ مثلا دې ځای کې ورکومه ډیکریز څه ته ویل کېږي کمول کسر معاش څه ورته وایي مثلا د دې ځای نه زه فیصدي کموم څه ډول یې کموي ترېنه راځم په دې ځای کې ورکومه فرض مثال مساوي اف که چېرته که اوس خلاص هماغه کیسه ده که چېرته جاب لاندې خانې مساوي سوې ډبل پیشن د چا سره د چر سره کامل ته د څو فیصد راسي لس بیا کاما اف که چېرته که اوس خلاص تر جاب لاندې خانې دا مساوي سوې ډبل پیشن د چا سره انجینر کامل ته د څو فیصد راسي شل بیا کاما اف که چېرته که اوس خلاص تر جاب لاندې خانې دا مساوي سوې ډبل پیشن د چا سره اډمن سره څو فیصد راسي لس قوسونه ټول باندې پرنټر اوس بیا ما کیسه ده ګوره کله ته زه ولیکم چې مثلا ټیچر 100% راغلی لاس که انجینر ولیکم شل او که اډمین ولیکم لاس دا وګوره مثلا دلته ورکوم چې اول نمبر په دې تاریخ باندې څوک ده عمر هغه چې ده خو وظیفه چې مثلا انجینر 100% راغلی د دوی تنخواه مثلا څو ده 40,000 کمیشن یې څومره ده 2,000 اوس ټوټل سیلري جمع څه شی کمیشن جمع څه کنه جمع راځم مساوي کله مې دا مساوي ولیکلو څنګه کوم ټوټل د خپل ټوټل وي منفي دا ډیګریز ده کومه منفي ټوټل ضرب فیصدي تقسیم سلا پرې یو ځل فیصدي ځینې ووځي او 2,000 دې ټولې کنه ده دې نه موږ 100% یو ځل وباسو صحیح ده ګوره مساوي دا ضرب څو شل تقسیم په سل 8,400 کنه سوي تاسو ولدای دینه منفي کوي دلته ولیکئ چې مساوي دا منفي څه شي دا انټر کا 3,600 نه سوي 3,600 یوازې مې دلته جمع په ځای باندې څه استعمال کړو منفي مې استعمال کړو ټوټل د خپل ټوټل به صحیح ده دینه منفي که څه دینه منفي کا هم دا ټوټل درواخلا ضرب کې فیصدي کې تقسیم کې څو باندې سل صحیح ده دوم نفر مثلا په دې تاریخ باندې احمد خوس دا څه ده ټیچر 10% راغلی دومره مثلا پر مثال هم دغه تنخواه که زه ورکړم دلته ورکوم څو 2,000 صحیح ده که نه صحیح ټوټل باندې باندې اپلای کنټرول ډي 2,000 10% ځینې کار کې څو روپۍ شوې 2,800 هغه 2% ځینې کار شوی دی 100% څه مشکل خو دې کې نه لرئ ها بس که یو څه ووایم یو دوه درې څلور مو ووایئ ووایم یوه څه وایئ ها نوي شکایت ونه کړي بیا څنګه استاد آسان فارمولې day, month, year, hour, minute او بل دې تنخواه معلومول ډېره ساده فارموله ده سیریل نمبر امپلای نیم په دې تاریخ باندې دومره موږ سره تنخواه ده د یوې ورځې مثلا د ورځې څومره کېږي پر مثال د یوې ورځې بل څه ده د میاشتې څومره کېږي او بل او د ساعت څومره کېږي منټ او بل دا څنګه معلوموي شای نشته مشکله دا د کار صحیح ده وصولي کې مثلا د ورځ تنخواه سلري ضرب څو سلري وبخښه تقسیم څو د اشاره سره راوند استعمال کوي راوند کا خلاص سلري تقسیم کا څو باندې ها دیرس کما څو خانه اشاره درشه میاشت معلومه مساوي
وبخښه د میاشتې خپل همدغه د میاشتې ده که نه دا استاد د ورځې په میاشت کې وایي. مساوي دا څه لري بس خلاصه همغه د راځي صحیح ده کال معلوموو مساوي څه لري ضرب څه شی 12 د ساعت معلوموو مساوي د ورځې تنخواه تقسیم څو زر شپږ بیا اته څلوېښت بیا خو ورځ شپه دواړه شول 12 ورځ 12 ساعته وي استاد ولې 12 14 استاد ته په 8 بجې باندې راځې په 4 بجې دي دا څو ساعته دا معلومه نه ده دا ته بر ورته ولیکې اورس ځکه چې داسې یو داسې وخت راشي ورځ 7 ساعته وي داسې ټایم هم داسې ورځ 9 ساعته وي صحیح ده ولیکئ چې مساوي د ورځې تنخواه تقسیم کړه د 5 ساعتونو په شمېر وینې بره خانه مې ورته انتخاب کړله ما منټ معلوموم مساوي څه تنخواه د ساعت تنخواه تقسیم کړه په څو باندې په شپېته صحیح ده د ورځې تنخواه د سکند تنخواه معلوموئ مساوي د منټ تنخواه تقسیم کړه په څو باندې شپېته باندې بس یې ګوره یا عمر په دې تاریخ باندې میاشت تنخواه 3000 ده څو ورځې څو راغله سل ده میاشت بیا هغه 3000 ده صحیح ځکه یو شی ده او د کال یې څومره ده 15000 ورځ څو ساعته ده مثلا 8 ساعته ده یو ساعت یې څو پرې راغلی 12 یو منټ یې دومره د سکند یې څومره راغلی دومره مثلا دا وګوره دا خو افغانستان دی ستا ته پته نشته پوه شوې خو کله خارج ته لاړې بیا سکند خو څه کې وایي نیم سکند درته حساب کړي دا خو موږ تاسې سلو 200 ته ارزښت نه ورکوو پوه شوې دا که دومره پیسې بیا به خپل تا ته سکند پته ولګي چې سکند څومره تللي اوس ساعت څومره شوې دا وګوره سکند څومره شوې منټ څومره شوې که مثلا هغه سکنډه کار درسره کړی وي زیات 60 سکنډه هسې مثال مساوي 60 ضرب څو پوره شوې دا 18 ډالره شول 18 په سلو کې ضرب څو روپۍ شوې 18 روپۍ نه شوې 18 روپۍ ته چاته پرېږدې څه وایې سکند په ارزښت اوس پوه شوې 60 سکنډه یو نفر زیات کار درسره کړی صحیح ده اوس مساوي د سکند پیسې صحیح سکند پیسې کوم ورکوي که نه ورکوي ضرب 60 مثلا نه څو روپۍ شوې 18 شوې که نه شوې ډالر څو روپۍ دي سل ده که نه ده مساوي دا ضرب څه شی دا څو روپۍ شوې 18 یو 50 خالي تا پسې سکندونه وکړه څه کوې داسې وایي مشکل خو نه وي استاد هغه فاسد سزا ورولي کنه دا خو نامعلوم دي ځکه مې ولیکلي استاد پولیس انسان ورکی لاندې تر غور نه اوس مثلا که هغه نه کمه دا وګوره دلته لاندې خپل کمې شوې وینې که هغه مثلا زیات کمه لاس یې کم وګوره بیا هم کمېږي او که دا ورته کم کم یو یې کم صفر کې استاد صفر یې کې دا خو بیا هېڅ شی هم نشته نو هغه استاد د دغو سره څه ارتباط لري فارموله دې استاد ورته کوي ولې مې نه ده پرې اپلای کړې دا وینې دا مې ساعتونو په شمېر تقسیم کړی دی د ساعت تنخواه ته معلومه څه ولې معلومه مساوي د ورځې تنخواه تقسیم ده که نه ده صحیح ده تقسیم یې که په څو باندې استاد سر څو ساعت په غوډه تقسیم سر څو ساعت استاد په غوډه تقسیم خو ورځ خو نه ده معلومه څو ساعت ځکه مې 5 ساعتونه ورته ولیکل تقسیم په دې وګوره اوس ساعتونه معلوم که مثلا 8 ساعته ورځ ده یو وخت کېدای د ژمي ورځ وي دا وګوره 6 ساعته وي بیا به څه کوې نه شو پوهېږي مشکل خو نه وي بس الحمدلله صحیح ده استاد دلته یو پوښتنه شته څوارلس تقریبا خلاصېږي استاد